السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب بټن چې تاسو وینئ په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه بیل آیکن یا ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووایئ، د هغه نه بعد آل ووایئ چې تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې په وخت سره در ورسیږي. نو دا لاندې چې کومه ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو ټول پرې خبر شي. دا زموږ په چینل کې هر رقم ویډیوګانې شته. تاسو که هر رقم مشکل لرئ نو زموږ چینل ته راشئ. تاسو دلته هماغه په اړوند ویډیوګانې تاسو پیدا کولی شئ چې په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. هر رقم ویډیوګانې تاسو زموږ په چینل کې پیدا کولی شئ. نو نن هم زه تاسو ته داسې ښایسته ویډیو مې بل هم راوړې ده تاسو ته چې تاسو به ډېره خوښه شي. نو موږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تاسو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې جالب معلومات زموږ په ویډیو کې تر اخر کې وي. نو تاسو زموږ ویډیوګانې هرومرو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ښه سم ځان پرې پوهوئ. نو موږ نن ډېره ښایسته موضوع ده نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې ډېره یو ښکلې موضوع ده زموږ رمضان په اړوند ده چې د رمضان ښایسته انځورونه موږ څنګه جوړولی شو. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ چې زه د روژې یعنې رمضان په اړوند دغه عکسونه موږ څنګه جوړ شو زه به تاسو ته دا وښایم. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو. راځئ چې ویډیو نو ګرانو ملګرو تاسو باید اول دغه را ډاونلوډ کړئ. یعنې دغه باید تاسو را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن. په دې کې زموږ انځورونه دي چې ما تاسو ته ښودلی دي چې د رمضان په اړوند انځورونه پکې کېدي چې موږ یې پکې جوړولی شو یا تیار پکې کېدي. فقط زموږ خپل نوم ور واچوو نو تیار جوړ شوی انځور په دغه اپلیکیشن کې وي. نو دا نه زموږ نوم ور واچوو نو تاسو چې فیسبوک ته ځئ ټول خلک به تاسو نه پوښتنه کوي چې دا انځور هم تاسو څنګه جوړ دی. نو را به شو دلته به یو څو نمونې وګورو. بعد له هغه نه به زه تاسو ته په خپل موبایل کې هم در وښیم چې څنګه جوړېږي. نو دغسې جوړېږي. دا رقم انځورونه پکې کېدي د اپلیکیشن کې که څرنګه چې تاسو دلته وینئ. داسې ښایسته ښایسته انځورونه پکې کېدي. دا چې بیا موږ فیسبوک ته هغه ور اچوو نو موږ نه به خلک پوښتنه کوي چې دا انځورونه تاسو څنګه جوړ دي. نو را به شو اوس اپلیکیشن ته او همغلته به زه لږ څه تاسو ته معرفي کړم. نو دې ځای څخه به زه یو راووځم. نو را به شو یو اپلیکیشن ته. همغه اپلیکیشن ته به راشو. دغه اپلیکیشن ته هم راغلو. نو تاسو هرومرو زموږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو تاسو ښه سم صحیح په پوه شئ او د خپل ملګري هم تاسو پوه شئ. نو تاسو به نو دغه اپلیکیشن د ګرانو ملګرو لکه ما تاسو ته مخکې ویلی چې دا ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. ډېر ښایسته ښایسته انځورونه د رمضان په اړوند یعنې د روژې په اړوند پکې کېدي. نو تاسو دا هرومرو تاسو درته را ډاونلوډ کړئ او زموږ ویډیو هرومرو در سره لایک کړئ چې تر څو زه پرې پوه شم چې تاسو زموږ ویډیو خوښوئ. نو زه به همداسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کوم تل. نو را به شو اوس به د پنسل علامه تاسو وینئ دا دې باندې به موږ او تاسو کلیک وکړو. دلته زموږ او تاسو ته دوه آپشنې راکړي دي. یو د زنانۍ عکس ته او د سړی عکس ته. نو زه به اول تاسو ته د سړی عکس په اړوند لږ څه معلومات درکړم. بیا به بل ځای ته هم لاړ شو هغه به هم درته وښیم. نو دغه لکه څرنګه چې تاسو وینئ دې کې هم داسې ښایسته ښایسته انځورونه شته. نو دا خو تیار جوړ شوي انځورونه دي. په دې باندې اوس څنګه زموږ خپل نوم لګولی شو. د نوم لګولو دپاره به تاسو دغه ځای کې تاسو خپل نوم ولیکئ. دې ځای باندې تاسو یو کلیک وکړئ. بیا دلته تاسو مثلا خپل نوم ولیکئ. لکه څرنګه چې زه لیکم تاسو ته یې ښیم. اوس ما دغه نوم ولیکلو. نو تاسو به بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکړئ لکه څرنګه چې تاسو دغلته وینئ دا همغه نوم ولیکلی شو. نو دلته د خط بدلولو د نوم بدلولو حرفو هغه سټایل د لیکلو سټایل ته چې تغییر ورکوي دې ځای باندې کلیک وکړئ. که څرنګه چې تاسو وینئ دغسې سټایلونه هم پکې شته دي کې دغه دي. او دلته د لیکلو دغه لیکلو رنګ بدلولو دپاره به تاسو دلته کلیک وکړئ چې دې رنګ بدلوي. هر رنګ چې انتخاب کولو دلته بس کلیک پرې وکړئ. نو تاسو اول دا ووهئ بیا دغسې ووهئ. ګورئ
که څرنګه چې تاسو وینئ دغه د هغه هم بدل شو رنګ. نو دې خو رنګ بدل شو ګرانو ملګرو. که غواړئ د خپل موبایل ته راولئ یعنې سیف یې کړئ نو په دغه سیف علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. همدارنګه همداسې نورو عکسو کې هم دغسې کولی شئ. دلته د نورو عکسونه به هم زه یو تاسو ته وښیم دغه عکسونه. نو دغه عکسونه هم تاسو همداسې کولی شئ خپل نوم پکې لیکلی شئ. غواړئ فیسبوک ته یې جې کړئ نو تاسو څخه به خلک پوښتنه کوي چې دا انځورونه تاسو څنګه جوړ دي، څومره ښایسته انځورونه دي. تاسو هم په همدغسې طریقه جوړولی شئ. ډېر ښایسته ښایسته انځورونه دي په دې کې. رمضان په اړوند دي، روژه هم رانږدې شوې ده. مخکې له مخکې نه به زه تاسو ته د روژې تبریکي درکړم. نو تاسو هم دغلته هم هغه انځورونه ورته جوړ کړئ او فیسبوکو ته یې جګ کړئ چې چاته روژې مبارکي ورکوئ نو دلته عکسونه ورته جوړوئ. نو فیسبوک ته یې جوړوئ نو تاسو ته ملګري وایي چې دا تاسو څنګه جوړ کړي نو تاسو زموږ ویډیو ورښودلی شئ. یعنې دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره په فیسبوک کې شیر کولی شئ تر څو دوی هم پرې پوه شي او همداسې نور ټول ملګري پرې پوه شي. نو د هغه نو زموږ ویډیو که تاسو خوښه شوي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ. او که تاسو کوم نظریات، کوم مشکلات، کوم هر څه چې لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. نو تاسو چې هر مشکل لرئ موږ ته یې په کومنټ کې شریک کړئ. نو که تاسو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. او که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل کې نه یې نو تواب خان ټیکنیکل چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې ګنټۍ علامه راځي هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. همدارنګه داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې زه جوړوم چې هغه هم تاسو پورې در ورسیږي. د ګنټۍ علامه وهل ضروري دي ځکه چې داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته در رسوي نو هماغه به یې در رسوي. ګنټۍ علامه به تاسو وهئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. تر بیا ښې چارې. خدای پامان.